والسلام پیدائش داغه نبوت داغه بیا اسمان تتلل دا هم د الله د قدرت یو عجیب او غریب کرشمه ده او داسې کرشمه ده چې انسانی عقل چې دی هغه ورته حیران شي. د انسانیت د عقل تقاضا بالکل دا نه کوي چې دا سو او سو شو. ځکه چې په دې کائنات کې هر یو کار الله پاک دسې کوي چې هغه ستا د عقل نه باري. اب بیا خبره ده چې انسان کې دا سوچ نشتا یا انسان پې پوهیږي نه، اجدا خبره ده. لیکن دا الله ټول کارونه چې دی په دې کائنات کې هغه د انسانیت د عقل د تقاضې نه بار. مانه یو سړی تاسو کو چې بعضی خبرې د اسلام دا سیدی چې هغه د سړی په عقل کې نه راځي. ما ورته وی چې خبره ټیک ده، په عقل کې ضرور راځي، لیکن چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي الته د دین ابتدائی. انسانی عقل چې چرته ودرېږي او چرته ختم شي الته د دین ابتدا شروع شي. نو دین د عقل نه خلاف نه دی، خود عقل رسائی ورته نه کیږي. اوس د اسمان ستاسو د عقل نه خلاف دی. ته ګوره ورته چې پاس یو شین غوندې چت دی، لیکن دا څه شی دی؟ دا د څه نه جوړ دی؟ دا څنګه ولاړ دی؟ دې ته ستا د عقل رسائی نه کیږي. یا د ورځې شین چت غوندې ښکاري، د شپې پکې څه دومره دومره ډیوې بلی شي او رڼا جوړه، یو دومره غوندې کې کوړی پکې راښکاره شي او ټوله دنیا یې رڼا کړي چې هغې ته سپوږمۍ وایي. دا څه شی دی؟ بیا د ورځې یو دومره غوندې کې کوړی راوباسي، دا اوس وګورئ د انور ته او دومره کې کوړی دی، او د خدای چې څومره خدایي ده د دومره کې کوړي رڼا کړي، خو دومره دی که ستاسو په نظر چې ښکاري. نو د دومره کې کوړي دا ټوله دنیا وګوره رڼا کړي. بیا دې کې کوړي کې ساه سره چولې، په اوړي کې وګوره په دې کې کوړي کې ساه سر دی، او په جمی کې وګوره بیا دې کې کوړي کې ساه سر. جمی کې وای چې خوځېدی ته نه، او اوړي کې وای چې نږدې نه ورتلی، مغه یو کې کوړی دی، مغه یو شی دی. او په اوړي کې وګوره ته اورې جوړ کړی ور نږدې کېدی نشي، او په جمی کې وګوره ته بړستنې جوړه کړې وای چې پکې پروت. نو دا دنیا چې دا د الله کارخانه ده، ستا د عقل رسائی ورته نه کیږي. ایو بزرگ وہی چې ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب آئے گا بنایا. ارشنه یا الله ستا کاریګری معلومي. خدا د سه کارخانه ده چې تا فضل نه ده جوړه کړي، د دې څه مقصد دی؟ اوس بل قدرت ته دی ګوره. آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، آب رواں کے اندر
मछली बनाई तूने मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। रवानो बो के दे मई पैदा रवानो बया दे संगा पैदा दगा मई दे दो बो ने बार का मड़ बश उस्ता पो बो की 15 मिनट हो पको मत तब मड़ और मई दो बो न बार रो बस अब मड़ तो बो की नहीं शिटिंगे दे और मई बार नहीं शिटिंगे दे। वो दस्ता अकल के राजी अकल के राजी दाजान हम पाकल के राजी नन द जुमे औरज ददा खो बमा कल के राजी का न چې دا ودونو لمدر چرته تلی راغلی سبل قسم غوسه راځي د دې جمعې په ورځ کا ورت پرتم او افسوس دا دی چې اس وس مې نه راځي اس یعنی زار یانم دې خلکو ته چې او بدبخت قوم عقل در نه کم خوالاړو خزو کی عقل ختم شو الکانو کی عقل ختم شو بوډاګانو کی عقل ختم شو بالکل قسم په خدای دې چې د رحمان بابا درې نیم سو کال مخکې شعر شپاره سنې زما په دې زمانہ باندې فټ چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب دا انسانان بالکل معنوي چارپای دي زناور دي انسانان نه دي انسان چې وی هغه د انسانیت کار کوي او د انسانیت کار هغه ته وایي چې کوم کار خدای ویلی دی او د هغه رسول ویلی دی ته د انسانیت کار وایي دا موجوده وخت کې چې تاسو کم کارونه ګورئ دا د انسانیت دی دا څه د انسانو کارونه دي چې دا مونږ یې کوو د دې جمعې مبارک ورځ ده قبل ورځ رانه چاته پوسو کوي چې د دې جمعې په ورځ کې رښتیا داسې یو وخت دی چې د سړي دعا ور سره مرګري شي نو خدای هغه کار کوي ما ورته ویلې مالې وخت اوس خدای د دې جمعې نه ویستی دی وی چې ولې مال د جمعې شپه او د جمعې ورځ خو په پاکستان کې د لوی لعنت شپه ده چې د جمعې شپه او د جمعې ورځ د رحمت شپه وه هغه ورځې لاړې اوس خو د دنیا ډمتوب او کنجرتوب وګوره د جمعې په شپه د دنیا ډمتوب د سرمایه‌دارو په کورونو کې مو ګوره او د غریبو زنتلاکو په کورونو کې مو ګوره د سوټمارې زامنو په کرۍ ډمتوب کور ته روان کړی د سوټمارې زامنو دا زه چې دلته دا خبره کوم نو زما دې کلي کې هم دا د سوټمارې زامن ډېر چې دا پوګه کړی او روان کړی او د سرمایه‌دارو په کور کې چې څه لګېدلي هغه تاسو ټولو ته پته ده نو د جمعې شپه داسې تېره شي د ورځې واده څه درته ووایم واده نن دی شورو کله نه دی نن یې 15مه ورځ ده چې شورو دی هلکه دا ولې ویل دا خویندې میندې به یې نکریزې نه راوړي دا ښځې پودړې م چې ساتلي دي مونږ که نه او دا زړې پوسکی دا زړې هلکه دا خو نیټه ډېره لرې ده ویل دا خویندې میندې به یې نکریزې نه راوړي زړه پوسکی پکې وایي نو صاحبه 14 ورځې مخکې هلکان دي او جینکۍ دي او نکریزی دی او پکې شمې بلی کړي دی او برنګا 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 څه چل دی نن ترور نکریزی راوړي نن خور راوړي نن مامی راوړي نن چاچی راوړي
نن پلانی روړي سور لسوځ ټول علاقه ته د خدای په عظیم قهر کې گرفتار وسکه کسوی خو جنگ دی جګړه ده کسوی وای خوشحالي په مونږ نه پیرزو کی الله دې دا خوشحالي ستا په کفاره مړه کی خوشحالي دیته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او بدبخت قومه او ظالم قومه زما دې د خدای په ذات قسمی او بیا دې زما د خدای په ذات قسمی مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه د جمعې په ورځ چې د لاهور خار تماشا وکړه چرته بازار ته وته نو د جمعې په ورځ په منبر وې چې او لاهوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي مولانا شمس الحق افغانی سے تپوس ته کو چې حضرت دا رښتیا دي هغه ورته اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں بتا دوں چلے میرے ساتھ ټانګه کې کېناسته او د لاهور هغه عظیم ادیره تبار لاړ مولانا شمس الحق افغانی قرآن خوړو چې په دې مخ راته لاس والو او راته وی چې وګوره د ادیره وی چې د ادیره ته مې وکړه د هر قبر نه د اور لمبې راوتې هر قبر نه اوکې سم خوخه داغه کوي ستاسو قبرونه به د اور تنورونه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سویلی دي ا دروغ دي ها ا دروغ دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاکید په قبر کې او خلق در نلار شي نو آتاه ملکان دو د خدای سپایان در تراش سردار کونین فرمایي چې په څه شکل کې راشي په داسې غصه او د غضب په شکل کې راشي چې الله دې امان راکړي او په داسې شکل کې وي چې سړی ورته وګوري هغه ربوټو او دې لاس نه ونیسي او کېږي دی خو وګورئ که دا هم یقین نه راځي دا خو یقین راځي که نه چې خدای شته د خدای یو قانون هم شته یقین هم دی دا هم یقین شته چې پاکستان شته او په پاکستان کې یو قانون هم شته د انګريز جوړ کړی د لارډ میکاله شته پکې قانون د دې قانون خلاف ورزي چې او کې تاڼې والا دی ونیسي اولاد کې دی واچي او درته صبر او غواړي د قبر ملائکه دی پولیس کې خاص سړی ساتلی چې هغه وهل ټکول چکی او ورته غواړي څه چل دی جی وې د کسټډي دا اتاڼه کې چې ریمان در باندې درې ورځې والی هغه ته دوی کسټډي وایي نو د مرګ ملائکه درته د شپې راغواړي او د خپې د داسې اوچتي کې او د تلو ته د لرګي ونیسي د تلو ته چې وایا پلانې کار تا کړې کنه دې کړې کدی نه کړې نو چې کړې مې الا به ځان خلاصي دی خو ګورئ د دنیا حکومتونه چې د دنیا د قانون جرم وکي نو درې ورځې ریمان در باندې والی او پتاڼه کې تلو ته د لختي ونیسي او تعالی شپېتا اتیا کال عمر خدای در کړي او ټول عمر دې د خدای د قانون خلاف ورزي کړي دا نو تب په قبر کې په کسټډي کې نه ها دا ستاسو مور بچی دا
मौलाना काली वर्तवी वेरोड़ सब पुख्तने कोई मुंग चिमड़शु और प कबर की मलैके रा तराश नु मुंग बोर्त सोई दा पेरंगियानु जमाना वा वे मुंग वर्तदा वायु आए नकीर दोनों पूछा भी खुदा का आए नकीर दोनों पूछा भी खुदा का और फिर दीने मुस्तफा का मलेके राली दो यो खुदा पुख्तने उकड़ो द दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुख्तने उकड़ो आए नकीर दोनों पूछा भी खुदा का और फिर दीन मुस्तफा का जबोर तत्सवैमा जबोर तवैम सुन लो ए मेरे प्यारो बंदा हूं मैं जारज का और उम्मती हूं वह सरा का वे जबोर तवैमा चे बचो वाव रही न खुदा पे जन्म न रसूल पे जन्म बंदा हूं मैं जारज का और उम्मती हूं वह सरा का जारज पंजम में खुदा हो दा अंग्रेजानो बादशाह और वह सरा दे दिली चो आगा में पैगंबर टोल उमर में दागी पर कानून के तेर करेगा ना खुदा और रसूल खुद पे जन्म आए नकीर दोनों पूछा भी खुदा का और फिर दीन मुस्तफा का जबरदस्त है सुन लो ए मेरे प्यारों बंदा हूं मैं जारज का और उम्मती हूं वह सरा का मुंग बदा हुआ हाँ अगर खलक लाड़ चे कबर के मलेके और तराश मलेके राशि और देवर तो हुई क्या पूछते हो मुझसे नकीरे न देख लो क्या पूछते हो मुझसे नकीरे न देख लो ये मोर किसकी माथे के ऊपर लगी हुई मान सपुख्तने के वही जमा तंदी तो गो रही द सरदार कौनैन मोर जमा पतंदी लगे दिले चिनिस देरा नशे दासे खलक बन उस दासे खलक जनाब रसूलुल्लाह फरमाई क़यामत की भाई सड़ी बांधे फैसला उसी के दो जख्ते बोलते सरदार कौनैन वाला पम्मा खराश से चलो शो जी रवाने तला तला द मीजान में स्पकश तला द मीजान कुरानम कतरे वकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान सरदारी कौनैन वो तलबिया रोड़ी दा वक्त के ब रसूलुल्लाह यो चिटुली की और दद ने कह पतला की बाई बाकी की बचली की चागा सड़े दे संगा दो जख्त तलार शी चे चाखले बमा दरुद वेलो भाई एकदम बेदने कह तला पसमका की नहीं और द बदाई बे उचतश जौलनी है चोली बती उबासी और जन्नत तबे वास्ते जमाजीजान खुले अदत कई खुले या प अल्लाह अल्लाह या प अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद खुले अदत नंद दे टोल मुल्क दाखिले तो वगोरे द څه وای د سکه د بنی ادم خلی خدا سینه
د انسانانو خله خدا سي نه اوس تو ګورا رحمان بابا وای الکه تاسو نه یو تاسو د یو سړی چې پچا مېنی په دنیا د خدای کې بل چا سره خبرې کول خوند ورکوي سیوا دا غنه اسمه مین خو یې نه پوهیږي نه کنه دا د غرونه یې په قبر کې ته ملائکو ته پوسو کوي چې من ربک ویل من ربک ورتل سر رب کې وګیا ما یو قپ مړای بنئ چرتا تاسو ټول روټي خلاص یې په شک مشک څه پوهیږي دا خو هغه رحمان بابا نه تاسو کا چې شک څه ته وي کنه جی دا خو هغه ته پتا و هغه وای چې کم کلام چې ز به تعال چا سره وکړم کم کلام چې ز به تعال چا سره وکړم سلطو بی دی په هغه کلام زمان انتها د عشق او د مینې انتها کم کلام چې ز به تعال چا سره وکړم سلطو بی دی په هغه کلام زمان اے زما محبوبه تا نه بغیر چې ز چا سره خبره وکم نو سلطو بی می دی پاغه خبره باندې چا تا نه بغیر می بل چا سره کړی یعنی خبره دې زما به تا نه بل چا سره لاولي خبره خو میار سره خوان کوي خبره خو د زړه سړی سره خوان کوي تاسو خیال اوس تاسو په ایمان وای چې دا د پنن ورځ دا غنټي خلکو رواني کړي کنه دا لوټونو والا الکه سکه سو کو یاره د پلانې د زوی واده دی خدای دې به خو باسي خو دسه وی کنه نو خدای دې ستا کور لوټي کور دې د میردین جمعات شه د 2 روپو به وريجه خوري او 200 روپو دې ګټه روانه کړي خدای دې تباہ کچه هلاک شه خدای دې داغه کور روان چې ټول عمر په مزدورۍ دا سنبش لیدلی او په دغه ورځ په قرض راټولي کړی او د کټه سرو بچولې په روټۍ کړی کله کله زمونږ علاقه کې جوادي چې د کور سار نه بجر نه بجونه په کورسای ورته ناس سار چروت ما یو السلام علیکم دی ما بیګا دیم جوړ نه د خړلې نیخ دې دا مردار مخوا راشي دی ورته شپته را کړی ورته ناشې دی وري جوتا مړ لکه سوچ وکړي کله غریب ودونه دی هغه دسي د سرمایدار واده او 13 ورځو کې په یونیورسيټي زما خپلم عزیزان می دولت پیسې ور سره دی یو ځکه ناس دوما او زمونږ یو کلیوال راغ اوس زینوم لیدل نو دکاندار ته تاسو کوی چې کم ځای نه را لېږي چې خلو چې د پلونی د زوی و دا وېخه و تکی می داسې او خواړې چې داسې شندې می په وکړ اوس چې دا جمعه تراتلم په ټلیفون می همغه واده والا سره دا خبر وکړ اوس مالستا غوخه او تکی و خوري د شیطان پاروام لکونه روپۍ ولګول تاسو دا خبرې په تاسو اثر نه کوي یا دا خبرې چې تاسو کیسټو میسټو کې ووري اثر پې نه کیږي هو یا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد
असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, ये बंदा दाद का तालिब नहीं ये है आजाद। ज्यादा शाबाश तालिब नहीं, आजाद है, आजाद है। और असर कई का न कई बस यो खबर है जुमे और द सरवी को, लेकिन पर दी कौम दा खबर है सर का सड़े हुई च ना खज़े दासी चलू की वही सड़िया दा खलक बस हो दलता यो दे यो शे दे आगता में भी दा चल दे दा वादे दे दा सुन्नत तरीके सर बेवकूफ मत पूछ मौलाना साहब तुम जी खबर दखल बस हो पमारा ब्रंथ अड़की में भी च द मुतालिक जमा दा की दवा च दा गुरत है गुरत देता वही का ना कभी ख्याल करी च दा सड़े द शौतल साग पड़ली दा बे इख्तियार यो व्रत नारी देता गुरत वही माड़ की वी च दा गुरत ते ख्वारिशिया गुरत हो मा तो बस भाई सकौदा मैं द सर दिन मख की खबर कोल चीज़ दा खरतोब दे खजीबियल की वही दा खलक बस दा टोल पाकिस्तान दे हुई चे बिजलीगर मुला न लोए बेगैरत बल निश्त द लूर द जोए पवादे रोठाए न दावर करी दा टोल पाकिस्तान दे हुई ज़ बेगैरत है ठीक दा टोल पाकिस्तान दे हुई चे द लूर पवादे रोठाए न दावर करी बिजलीगर मुला न लोए पलित बल निश्त पलित खुलाबियाम खई पाक शी जमाना पमन स्पैम खदे दा पमन स्पी नहीं कि पसारा को गर जमाना दाम खदे वदी ज़ख्त से खल्क में गोयत के खिसरो बुत परस्ती में कुनद खल्क में गोयत के खिसरो बुत परस्ती में कुनद आरे आरे में कुनम्बा खल्क आलम कारनेस वही खलक वही च खिसरो बुतान तसजदी कई आशिकु का ना आरे आरे में कुनम्बा खल्क आलम कारनेस मकाफिर इश्क बूदे इस्लाम मरा दरकार नेस बुत परस रहता है जदेश काफिर में इस्लाम सर मेड़ो सकार ज गैरती ने ज पुख्तुन ने ज बड़ू जोला है तासो पुख्तानी इजा तासो पुख्तानी पुख्तुन खजा बरबंड अबगार गिरजी नहीं शर्मे दलो तासो पुख्तानी लुना बरबंडी बार गिरजी मुंगा पुख्ताने चियो कना केना पाराम खुदे दे ख्वार का पुख्तून खुदे तो वही च खजे तबेचा कागो कत पदी मजगोन बे वाला गोलाई वस्ता नंद पुख्तानो खजरा शजर तो हम पार्मी स्टेडियम के वखला नारे रश तस पुख्तानी न पुख्तोशता न गैरत शता न दीन शता न इस्लाम शता द जंगल सारवीयू बस वनडे पसी गर्जू द शपी की दड़ानियू वगो पसी गर्जू तो पुष्वी दीन मजहब इस्लाम पुख्तो गैरत ऐसी कंप्लीट खातिमादार शी पाकिस्तान के वक्त उस्तासु तद ईसा अलैहिस्सलाम करिश्मे बयानोल और दगा कोल दी दा सिजान सड़े कोल दी बेब बली जुमे तगुरु आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह द दे द बुनियाद नता सो गो रही छे द ईसा अलैहिस्सलाम द मोर बयान पर कम तरीका पैदा शवे
بیا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش په کومه طریقه شوه بیا داغه قوم ته مخاطب کېدل او ورته د خدای پیغام پیش کول دا څه د عقل خبره نه و چې ټوله دنیا یو طرف ته او یو سړی بل طرف ته د ټوله دنیا یو خیال وي او د یو سړی بل خیال دا صرف د الله په توفیق کې دیشی کینی دا د عقل خبره نه ده عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یو بے پلارا بچے په بیت اللحم کې پیدا شوه او د شام په علاقه باندې او بیت المقدس په علاقه باندې د ثابت دنیا ته د یو خدای د توحید دعوت ورکول دا څه د عقل خبره خو داغه وجه څه و استاد وبړه کې دا وایي چې دا یریدون عزیزانو یره همیشه د پاره هغه وخت کې د سړی پړه کې راځي چې هغه ته اعتماد د خدای د سهاري نه وي چې تداوي چې دا کار په ما خدای کوي او خدای راته وایي نو هغه کې خدای یاري بیا سوالم نه پیدا کی عیسی علیہ السلام د توحید دعوت ورکو قوم او په یو आवाज ټول قوم انکارو خبره چلیدا خلاصه دار وته چې عیسی علیہ السلام رونی سي او مړی کوي او کوټه کې واچوي کوټه کې غیر کو یو مشر ورپسې ورننه وته چې راويستوي پاس نه جبرائیل چتوشلولو د اسمان ته بوتلو او هغه مشر چې د په شکل شو چې راوته ویل لسانشته ویل خطه یې کړ بس خپل مشر مړ کو چې ساتي وته بیا په خپل شکل شو قرآن کریم فرمائی چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نا قتل شوه دے او نه په صلیب خېجولې دے بلکې دی تا خپل مرګره د عیسی په شکل شو هغه دوی مرګ او دوی وای چې مونږ عیسی علی السلام وجلې عزیزان اوس دا واسطه چې عیسی علیہ السلام اسمان تلاړو نو دا خو انسان په اسمانونو کې د انسان خوراک او انسان ته بیا د قضاء حاجت ضرورت د دې څه پوزیشن علماء لیکي چې د اسمان تتلل یوازې د دنه دي آسمان ته ادریس علیہ السلام هم ژوندې تله یوازې عیسی نه دی ادریس علیہ السلام هم آسمانونو ته ژوندې تله دی او فلال په آسمانونو کې اوسي تاسو خیال راغی واذکر فی الكتاب ادریس
انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. په ژوند دی بوتل او اسمانونو. نو عیسی علیہ السلام په اسمانونو کې چې لاړو نو هغه د ملائکو صورت اختیار. اوس چونکه ملائکو ته د خوراک سکاک قضاء حاجت وغیرہ ضرورت خو نشته، نو عیسی علیہ السلام تم ضرورت نشته او تر قیامت پورې به په اسمانونو کې په دې شکل کې اوسي. اوس دی به په قرب قیامت کې بیا راکوزي. عزیزانو آثار د قیامت دادي چې څومره پیغمبر بیان کړي. چې امام مهدی به پیدا شي، بل با آثار قیامت کې دای چې حیا به د خلکو نه لاړ شي. ار سړی به دومره بے حیا شي چې د خبرې کولو شان به ورسره نه وي. فی الحال ګورئ تاسو د خلکو پرده به د ښځو نه اوچته شي، ایمان به د خلکو نه سلب شي. برای نام مسلمانان به ټولي، لیکن کم مقتضیات چې د ایمان دي هغه به دوی کې نه. هغه نه د ایمان مقتضیات څه دي، او ایمان وای څه شي ته. ایمان وای تصدیق او یقین په هغه شی باندې چې کوم خدای را لېږلی دی او جناب محمد رسول الله قوم ته پیش کړي. تصدیق او یقین په هغه شی باندې، هغه صرف قرآن کریم دی. تصدیق ما جاء به النبی، هغه صرف قرآن کریم دی. عزیزانو استاسو سوچو، قرآن اصل ایمان دے او اصل اسلام. عیسی علیہ السلام تیر شوه د رسول الله نه 5.5 پونے 600 سال وړاندې تیر شوه، او په انجیل کې هغه ته دا ویلي شوي چې تا نه پس به یو بل پیغمبر هم پیدا کیږي چې هغه به نبی آخر الزمان وي. هغه نه بعد به نبوت ختم شي. نو عیسی علیہ السلام قوم ته دا ویلي چې ما نه رستو به یو پیغمبر پیدا کیږي، یاتی من بعدی اسمه احمد. ما نه رستو به چې کوم پیغمبر راځي داغه نامه به احمد وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو نامې وي، په اسمانونو کې په احمد نامه باندې وو او په ځمکه باندې په محمد نامه باندې. نو دا پیشنگوئی عیسی 600 کاله مخکې قوم ته کړی. د دې تصدیق د انجیل نشوي، اگر چې هغه اصلي انجیل خو انګريزانو ختم کړي. کتاب او انسانان خو پرېدا،
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کولو د مکې نه مدینه منوره او د شپې دوی روان شو دیو ابو بکر صدیق لار کیو غر دے پاس پسر کی یو غار دے غار ثور ورته وي په دغه غار ثور کی دوی شپه تیر کړه ورځ تیر کړه س قجوري او ستوان ور سره دا به خړل وخت په تیرو کافر ور پسې ګرځیده د مکی چې پیدا یې کوي چې ختمي کونتر ته حکم وشو چې سکندونو کې د دې غار په خله کې جاله جوړه کړه کونتر رااله او د دې غار په خله کې جاله جوړه کړه چې چاته دا پته نه لګي چې د غار کې څوک نه نوتی که سوکرام شي نو به کدی کې نه نوته وي خدا غار جاله بورانه وي الله چې د چا حفاظت کوي نو پته شي کوي د کونترو په جالو هم کوي خبره پوهیږي په جالو هم کوي او چې الله د چا حفاظت نه کوي کلاشنکوپیو کلاکوپو تماچی او ټوپک ور سره یو سرو خوري ایم نشي بچ کوله کولیش او ور سره یو د دز نشانه شي او چې هغه حفاظت کوي نو د کونترو په ډکو باندې حفاظت د مکې ټول کافر ورپسې ګرځېده او غار کې ناشته ورته نخکاری وړاندې کړه ابو بکر صدیق د خپل کمیس اوشلول او په دې سړو کې ټوټې کې خوي چې بار نمونږ څوک اون ګوري یو سړه پاتې واغې له د کمیس ټوټه نه و نو خپای وګدا کړو دا پوندې پاغه سړه کې کې دا اوس داسې ټیم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق په دې پتون سری خېده وده دی اوس دا خوند به تاسو نه یاغسته چې چا سره د عشق او چا سره د مینې او دا غ سر په خپل پتون کې دی وغه ودشي کنه په دې تاسو وسته وایي واه دا راستی کدا بویم درغلې دی بوی ما هوتا ته چې دا زناور نه چې ور پسې سو وخت کې خپل دغه رواني کنه غشپونی غوبا نو خو ډیر غن شي نو چې د आवाज وکړي چې نو دا سر زناور چې په ځای ودرېږي چې مالک را ته आवाज وکړي چې ودرېګا دا سیدا کنه یاره قسم په خدای د خرونه نه دي خرونه چې دا رواني په د پاسا سرا چولی یا خاوري یا قصي او چې خرولا ورته ایش ټپ ودرېږي اخر کینی تجربه وکړي د پاکستان قوم ته ایش ایش کاوه کا والله که په خبره دا لګ ډیر چې خدي سپیخ نه دي وی پیشو ترغی پوری شیخی چې په مګو نه پیخه ته مګی ته پیشوخه پیشو ته مګوخه ته بیا د دې وګوره چې داس برګه دا وکړه نامونګه چې لګ ډیر خيو په سپیخ نه قسم په خدای دې چې دې قوم ته زګوره بد قران غایات رایات څنګه دې
چې دوی نه اوري الا دعاء و نداء. وای نا اریدو الا دعاء و نداء. یا پیار رسولا دی خبره نه پوي الا دعاء و نداء، خالی आवाज ووري چې څه خبره ده، نور په 16-15 نه دي چې دا څه وي. متا دار آیات تاسو خیال را نو دی وخت کې دا خلق صرف आवाज اوري، پوهیږي نه چې دا د څه وي. عزیزانو اوس په دې خوند خو ابو بکر پوهېدو کنه چې د پیغمبر سر داغه په پتون پروت دی. پونده چې پاسوړه کې خو نو دننه نه مارو چې چلو. اوس هغه د مار چې چلو ابو بکر صدیق له دومره زور ورکو چې خوځېدو ځکه نه چې د پیغمبر خوب خراب نشي، او د سترګو نه بی اختیار اوخې د درد نه راتوي شو، د رسول الله په مخ مبارک پریوت. چې سترګې وغړولې چې ابو بکر ولې جاړي، و یا رسول الله ډېر ساتو شو چې مار چې چلې، خو خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي. خوب اوس خو ستا او زما یارانه ده، او زه به ستا په پتون سر کېدم یا ته زما په پتون سر کېده، او الله کنه ما په موچای وخوره. موچای خدای راستی چې سر لدیم خخته ونیسم، ته به څه چلو سوچې دوی موچای وخوړم بیختی وزه ته وده پروت او زه موچای وخوړم، داسې به وایي که نه وایي. نو خالی په وخو خوراک نیمګړي یې ماما، نور خبره کمپلیټ تا خالی واخه پکار دی. اس دار خوند خو یا ابو بکر پیدو یا سردار کونین پیدا چې مار چې چلے دے او رب نو مار چې چلے. تاسو یو بل سره چې ملو شي دا څه وکي کنه، تابعدار غلام خدمتگار جی وای تابعدار ډیر تابع بالکل. زمونږ یو استادو مونږ ورپسې روانو چې مدرسې نه به چوټي شوه، خار خلق بچې ولا په مخ راغله، مولانا صاحب سلام علیکم، خادم تابعدار چې مولانا صاحب به تیر شو به ستا په ښځه یو څو به ورته وشو، ویل دا واوره چې دا په سینه لاس کې دي د ده نه لوی زن طلاق بل نه. ناغاق مونگ استاز کابلے او مال جی ولی وی چرب زبانی کرے دے ایمان پکے نستا دا چرب زبانی دا غلام تابعدار تڑلے چرگ اس کہتے ہیں تڑلے چرگ میں لگ بیتی شکانا در باندې سوریگم چی لگ غزے پوری میں اوس لگ دغشا ما لگ پشاکا دا زیدی پوری ولی وزا خریمت تا چې اوسوې چې تړلې چرګ دی چرګ زه د حلالو څنګه چل کې دروغ ولې هغه خبره ولې کې چې کوم ستا ایمان نه دی. بیا تاسو وایي چې دوستان او پلانې او ډینګړې. یو ورځ ما ته خپل کلي کې چا وویل چې یاره جي دوستان مې ډېر زیات دي سوک ما بل ورځ مې تی بیا تاسو کوم مال څنګه چل ویل ټول می پریخ مال ولی ویل خو راځو سو کوئی تور راو غواړه سو کوئی کاور راو غواړه زمون کور کې در اٹھای درکن لګي دی له تور او کاور راو غواړه مال حرامي ما تا تکال مخ کې ویلی چې دوستی څه ته وایي ستاد دې زمانه دوستان دې زمانه د دې زمانه دوستان خدا سے شه دے
لکه مولانا وی یاران ای زمانہ مثل گل یناران یاران ای زمانہ مثل گل یناران در باغ آشنائی بوئے وفا ندار در باغ آشنائی. د دې زمانه یاران د انارو د ګل په شان چې باغ لورنو دي تک سر ګلونه خو چې ټول باغ کې وګرځي تی بوی بدر نشي. د انارو ګل خو بوی نه رنگ ډیر خسته بوی دا لوانه غوا دي د دې زمانه یاران دي کې بوی نشتا رنگ او ټنګ ډیر خسته ده. لوانستان یو ځای په هندستان کې داغه غواګان ډیر خسته خو پای پکې ګوټم دي. دا زمانہ او دوستای کم دی. دوست داو چې مار چی چلے دی او رب نه وي. پسترګي چونکه به اختیار شیو اوخی ته وبه پیغمبر امر راغو ولولید د ابو بکر او چلو امر ورته وی چې یا رسول الله غصه را باندې مکه پختنه رانه وکا چې دې می ولی او چلو ولولید او چلو و یا رسول الله شپک سوا کاله وشو چې عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کولو. دی خبره ته خپ غور وګورئ. عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کولو او په تقریر کې داوی چې ما نه رستو به یو پیغمبر راځي چې محمد نامه به وي او بیا به د مکې نه هجرت کوي او مدینه ته بځي. پلار کی او غار راضی هغه کې غار سور دے پدې کې بدریش پیتی رہی. نو د ابوبکر ټولی سوره بند کړي چې ما تا ته پکې کته دا یو سوره پاتې و چې تا دیدار مې پکې کولو هغه کې د پونده کې خو نو شپک سوا کالو شو چې په دې غار کې زستا د دیدار په انتظار ناس نو ستا د عشق په دنیا کې داسې لیونې شم چې په ځان پوی نیم چې ستا چهره انور را باندې قتل بند کړ او دله مې ټک ور کړی دی څه سزا دی چې خوښه یې مال راک. سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایل جزا خلاص ابو بکر ته ویل دی خوا کخپا خپای دی خوا کړه الحمد قل هوی په چوف کړه. ابو بکر وای چې چوف څو والله کدا دردم راتول کسړی کې ازغین نه وتی ته خو الحمد قل هو په موچای چوف کړه درد به نورم زیاتی کنه دمګری لور شه کنه چې موچای خړلې ستا دم نن د پیرنګي د یو ستنه برابر نه دی پاتې شوی. زیلوکین یو انجکشن دی چې مار خړلې یو لړم خړلې یو راشه زیلوکین په مغزه کې زور تکوما سکند کې بټی هر څه درد مرد بلاړ شي. نن ته ټول قران په موچای خړلې چوپ کا درد به نور زیاتیږي. دغه وجه څه ده؟ دغه وجه دا ده چې قران مغه ده خو خلد محمد نه ده دیل محمدی خلا پکار دم مغه ده. دلته یو زیارت ته پدیا کرپورا کې اخون پنجو سے ورته وي بلار روان طالبان ناس کی روټای سپورا ده اخون پنجو سے رحمت الله علیه ورته چاله کا ولی خپای ویجی روټای شتا او ترکاری نشته ترکاری نشته. طالبانو کله کله ترکاری نه
پښتنه هم کړې ده شری جماعت کې چې هلکه روټۍ هم بې ترکارۍ نه یې خوړلي کړې هم ده جماعت ته چې راننوځي ځان نه د پړانګ زامن جوړ کړي او چڼیا دا صف دې ولې نه دی غوړولی دا ځای دې ولې نه دی برابر کړی دا اوبه ولې جومات کې نشته دا بجلي ولې دغه ده او چڼیا داسې وایي که نه دا هغه چڼی دی چې سبا مردار پروت دی او ګوته در کې وایي ټول در نه لرې لرې ولاړي دا هغه چڼی چېرې تپوس کړی دی زما د دکان مخې ته ماښام یا غرمې ټیم کې چڼې تیری نو کاسه ورسره نو دا د بازار کې د چولو دکانونه نه دی ولا پکې چولې اچولې نو یو دوه درې ګوټه تې زم وکړم کاسې نه نور پکې څه نه تاسو خیال را پښتنه هم کړی عزیزانو د خدای د کور څوکیدار کستا د کور او د بنگلې څوکیداری ته څومره دیکبال کې او د خدای د کور څوکیدار چی عادي په نظر کې سره راځي مارته وی خلاص ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مدینه ته چلاړ اجیانو صاحبانو ک مکی ته تلی په دې بیت الله شریف کې کونتری دي شنیش ما په مکه کې د مکی د خطیب نه تپوس کړو چې د دې کونترو د رنگ ولې بدل دی ما ته وی چې تعال امشي معیا اكلمك في هذه المسألة دا خبره در سره کوم ما سره لاړ شبوي ما ته وی چې په غار ثور کې چې کمی کونترو جال اچولې و د پیغمبر د بچاو د پاره دا هغه نسل دی چې را روان دا هغه کونتري عزیزانو د پیغمبر سر د ابوبکر په پتون پروت حضرت عمر په مدینه کې ورته وې چې ابوبکر زما د ټوله زندګۍ نیکیانی چې دي هغه ټوله تواله خود غار ثور چې ستاد پتون د پاسه د پیغمبر سر پروت دغه نیمه غنټه مال راک ابو بکر ورته وی چې د پیغمبر د سر نیمه غنټه تعالی درکول زما د خدای په ذات قسمی چې د خدای په ټوله خدایي ورنک رحمان بابا دې ته اشاره کړې ده د ابو بکر د الفاظ دي چې رحمان بابا په خپل کلام کې راوستي دي چې د یار در په هزار درمان ورنکما د یار در په هزار درمان ورنکم آشنائی بدی په این و آن ورنکما کيو ظلم دي زلف پلاس کی اوزی کيو ظلم دي زلف پلاس کی اوزی یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سدی په خشاک بد چمن ریحان ورنکما سو نوی لمستاسترگی کا خدای کاندی سو نوی لمستاسترگی کا خدای کاندی عزرائیل لب ترح غزان ورنکما پر رحمان
یو ډیر خناک شعر بل دی که یو ځل ملاستا په بوسه برشي بوسه معنا چانه خلا غستل که یو ځل ملاستا په بوسه برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما د جنت خوندونه ستا د خولې مخکې څه شی دی اوس تاسو خفه نه شئ هغې خوند لا مونږ نه رسېدلي یو نه پې پوهېږو نه په خوب کې لیدلی دی هغه خوند خو عقاشانه تپوس وکئ که نه بیا